د مومن سپورټس یوټیوب چینل مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا تاسو ته په یوه بلې نوې ویډیو کې هرکلی وایم. افغان کرکټ بورډ غوروي کمیټې د سریلانکا پر وړاندې 53 ورځې لوبو لپاره خپل 18 کسیز سکواډ اعلان کړ. د 40 لوبغاړو ډلې چې په عربي اماراتو په کم باندې بوخت وو 18 لوبغاړي ترې اعلان شول. په سکواډ کې کوم داسې نوې څه نشته دی. ځینو خبریالانو او ځینو کرکټ څارونکو په فیسبوک کې یو څه ناڅه غوغا جوړه کړې ده چې فلانکې باید وي فلانکې باید نه وي، یا دغه لوبغاړي ضرورت نه و یا دغه لوبغاړي ضرورت و. زه د ټولو ته یادونه کوم چې دا همغه لوبغاړي دي چې کوم په وروستي سفر کې دوی زیمبابوې ته تللي وو. هغه زیمبابوې لوبډله کلین سویپ کړې وه، 3 واړو سیالیو کې ورته ماتې ورکړې وه. نو په سکواډ کې کوم داسې اضافه څه نشته دی. یوازې 2 لوبغاړي اضافه شوي دي او د هغې معلومات هم تر اوسه پورې کرکټ بورډ نه دي ورکړي چې د نور احمد لکنوال راتګ په داسر کې ضیاء الرحمن، راشد، مجیب، نبی، شاهد کمال ځان سره لري د سپینرانو په توګه باندې، نو بیا رحمت شاه ځان سره لیګ سپینر په توګه باندې لري. نو د نور احمد لکنوال ضرورت ته د څه لپاره پیښیږي چې هغه 18 لوبغاړي په توګه باندې اضافه شوی دی او 18 لوبغاړي په توګه باندې ګلبدین نایب چې د سریلانکا سفر دپاره غوره شوی دی هغه په وروستیو کې له ون ډے سکواډ نه هغه ډراپ شوی و. هغه تاسو وګورئ د زیمبابوې پر وړاندې په سکواډ کې شامل نه و. 3 واړو 15 سالو کې هغه ونه لوبول شو. نو اوس داسې کوم څه راپېښ شو چې ګلبدین نایب په ون ډے سکواډ ته راغی او ون ډے سکواډ کې شامل شو. دا هغه سکواډ دی چې موږ ورته انتظار باسو، موږ په هغې باندې کار کوو چې 2023 50 ورځې کرکټ نړیوال جام سیالیو کې به افغانستان لپاره په هند کې سیالۍ کوي. او کله چې نوي لوبغاړي دغې لوبډلې ته راغلل ټول زیات خوشحاله و. کرکټ بورډ هم ویل چې زاړه به په کلار کلار اخوا کوي او نوي ځوانان به راولي. عظمت دوی رامخې ته کړ او مسلسل چانس د مکمل فلاپ کېدو سره سره دله چانس ورکوي. موږ هم ورته خوشحاله وو. که څه هم فلاپ دی خو دا ښه خبره ده چې کرکټ بورډ په نوموړي باندې انویسټمنټ کوي، په هغه باندې کار کوي چې هغه راتلونکي دپاره زړور شي، کوم مشکلات چې لري کوم خامیانې چې لري هغې باندې کار وکړي او راتلونکي ورلډ کپ دپاره هغه تیار کړي. نو ته نشي کولی چې 2-3 آلراونډرانو سره 8 سپینرانو سره ته ورلډ کپ لاړ شي. کرکټ بورډ ته د اوسه نه پکار ده چې په خپل لوبغاړو باندې کار وکړي چې کوم زما 15-14 مهم او اساسي لوبغاړي دي هغوی له باید مسلسل هغوی له چانس ورکړي. دا چې ته د 15 سپینرانو په ځای باندې 8 سپینران په ټیم کې اخلي او د 2 آلراونډرانو په ځای باندې 3 آلراونډران اخلي. یعنې دا هغه څه دي چې کرکټ بورډ باید په دې کې کلیر مایند اوسي، د دوی هغه لاره معلومه وي چې دوی کوم خواته روان دي او دغه سپورټ ملاتړ چې دوی د ولس نه ترلاسه کړی دی هغه په همدغې وجه باندې چې دغه سکواډ دوی د نوي کېدو خواته روان کړی دی. خو بیرته چې بیکورډ باندې راځي دا نورالحق ملکزي ته کرکټ بورډ ته زمونږ یو خواست او درخواست او دا پرې تنقید دی چې همدغه لوبغاړی چې دا پرون ډراپ کړی د سریلانکا سفر له دې واخیسته. ګلبدین نایب بهترینه لوبغاړی دی، ښه لوبغاړی دی، خو کله چې تا ډراپ کړ من دې ډراپ کړی بیا په کوم اساس په کومه کارکردګۍ په کومه وړتیا باندې د کوم ضرورت له مخې هغه بیرته راځي او هغه په ون ډے سکواډ کې د سریلانکا پر وړاندې سیالیو ته شاملېږي. دا هغه څه دي چې خواشینونکي دي، دا هغه څه دي چې کرکټ بورډ نه د دوی پلان د دوی روډ ماپ د دوی هغه طریقه کار چې دوی کوم پلانینګ ورلډ کپ دپاره تیار کړی دی هغه ترې خطا کېږي. نو 2 لوبغاړي اضافه شوي دي په سکواډ کې، 18 لوبغاړي اعلان شوي دي. ګلبدین نایب او نورالحق ملکزی په دغه سکواډ کې اضافه شوي دي. یو شمېر لوبغاړو مینوالو ما وکته فرید ملک په راتګ باندې انتقاد کړی دی، د یمین په راتګ انتقاد کړی دی. فرید ملک او یمین دواړه د زیمبابوې پر وړاندې 53 ورځې لوبو کې دوی شامل وو. خو زما سوال د کرکټ بورډ نه دی، د مشرانو نه دی، د سلیکشن کمیټې نه دی چې تاسې د یمین احمدزي نه په تیرو 2 کلونو کې څه جوړ کړل. یادونه کوم چې په 2015 کې یمین احمدزي خپل لومړی نړیواله 50 ورځې سیالۍ ترسره کړې ده. پوره 2 کاله وړاندې هغه نړیواله یو ورځنۍ یا اوډیای لوبه کړې ده، خو تر اوسه پورې هغه بدبختانه د افغانستان لپاره د ګوتو په شمار 2 نړیوالې 50 ورځې سیالۍ کړي دي. یوازې 15 وکټې هغه ترلاسه کړي دي. د یمین احمدزي په بالینګ کارکردګۍ په دې باندې هیڅ موږ غرض نه لرو. د هغه شخصیت د هغه او پروفیشنل کرکټر دی، مسلکي کرکټر دی، څوک یې باید واخلي څوک یې باید ډراپ کړي هغه د کرکټ بورډ کار دی. خو کرکټ بورډ چې کومه فیصله کوي باید ما ته جوابګویي، ولس ته جوابګویي. نو هغه څه په دغه فیصلو کې دغه پرېکړو کې نه لیدل کېږي چې تا یو لوبغاړی د تېرو 2 کالو راهیسې هغه نړیوال کرکټ کې د افغانستان لپاره هغه تر اوسه پورې یوازې
50 ورځې سالۍ کړي دي. 15 وکټو باندې هغه ته یو ځل بیا یو سیریز دپاره انتخاب کړ. په داسې حال کې چې ته کور دننه بهترینه او تیزترینه فاست بالران له ځان سره لري. صحیح ده چې تجربه به یې کمه وي، خو تاسې په دغه 7 کلونو کې کومه تجربه فرید ملک له ورکړې ده؟ کومه تجربه تاسې یمین احمدي له ورکړې ده؟ په 7 کالو کې هغه 50 ورځې سالۍ کړي دي، خو هغه بیا هم انتخابېږي. خو کوم لوبغاړی چې مسلسل په ډومestic کې لوبېږي 140 پلس هغه تعالی بال کوي، نو هغه په کور ناست دی، هغه په کیمپ کې هم نه شاملېږي. خو یمین احمدي 1 کال ډراپ 2 کاله پس بیا ټیم له راځي. فرید ملک 1 کال ډراپ 2 کاله پس بیا راځي. آفتاب علم 1 کال ډراپ 2 کاله پس بیا راځي. دا هغه څه دي چې په دې باندې کرکټ بورډ ته سوچ کول پکار دي او نور مسخرې ډرامې رشخند وهل د افغانستان په لوبغاړو باندې بس کي. ځکه د دغه فیصلو سره نه یوازې دا چې د افغانستان ته زیان رسیږي، لوبډله جوړیږي، بلکې د لوبغاړو کیریر هم د دوی شخصیت هم تر سوال لاندې راځي چې 7 کالو کې یو لوبغاړی ماله 15 وکټې اخلي او هغه زما مهم لوبغاړی شمیرل کیږي. دې نه معلومیږي چې ما په کور دننه باندې هیڅ قسم هغه کورنۍ وظیفه نه ترسره کړې. نو د فرید ملک جسټیفیکیشن لپاره زه باید دا ووایم چې فرید ملک په روسي سفر کې چې کله زیمبابوې سره موږ سیالۍ لرلې 53 ورځې لوبې په هغه کې فرید ملک د فضل حق نه هم په بهترینه اکانومي سره په زیاتې وکټې اخیستې وي او په کم رنز باندې. فرید ملک 15 شاورونه کړي وو، 92 رنزونه یې ورکړي دي، 15 وکټې اخیستې دي او په څنګ کې هغه په څه کم 4 منډو اکانومي باندې هغه اوونه ترسره کړي دي. خو فضل حق بیا 15 شاوره کړي دي، 6 وکټې اخیستې دي، 100 منډې ورکړي دي او 4 اکانومي سره هغه بالینګ ترسره کړی دی. دا هغه څه چې تاسو یادونه کوم چې تاسو یوازې نومونو پسې روان استئ. فضل حق بهترینه بالر دی، د افغانستان آینده ده، خو د یو لوبغاړي په حق کې د بل لوبغاړي حق مه خورئ. د یو لوبغاړي په حق کې د بل لوبغاړي شخصیت او د هغه بالینګ سټایل او هغې ته باید توهین ونه شي. که کارکردګي په اساس باندې وي، کارکردګي تاسو له درکوي. که تاسو د خوښې او ناخوښې خبره وي، هغه بالکل په هغې باندې انتقاد کولی شي. خو مونږ به د دې لپاره چې مونږ ووایو چې یاره څوک ډیزرو کوي، څوک حقداره دی چې په سکواډ کې وي، څوک حقداره دی چې په سکواډ کې نه وي، هغه به مونږ تاسو ته د کارکردګۍ په اساس باندې وایو. ځکه چې لوبغاړي چې کله انتخابېږي د کارکردګۍ په اساس باندې کرکټ بورډ انتخابوي. نو دا هغه څه دي چې ما غوښتل چې تاسو ته یادونه وکړم. په تیر سیریز کې د زیمبابوې سره چې موږ سیالۍ وکړې، رحمت شاه ټاپ سکورر د افغانستان لپاره، ورپسې ابراهیم ځدران او هاشم چې 3 وانو له 100 څخه زیاتې په 3 وانو ون ډے 50 ورځې سیالیو کې منډې ترسره کړې وې. د دې څخه وړاندې او د دې څخه بغیر افغانستان لپاره کوم بیټسمین 100 نه زیاتې منډې نه وې کړې. بدبخته نجیب ځدران په هغې کې آوټ آف فارم و، یوازې 12 منډې په 53 ورځې سیالیو کې نجیب ځدران ترسره کړې وې. خواشینونکی دی، باید فارم ته راشي او باید رنزونه وکړي د افغانستان لپاره، ځکه مهم بیټسمین دی او د تیر یوې لسیزې را په دې خوا په افغان لوبډله کې لوبېږي. عمرزي هم یوازې 3 لوبو کې 9 منډې جوړې کړې وې چې دا هم خواشینونکی. باید عمرزی هم کوشش وکړي او په خپلو مشکلاتو باندې کار وکړي او د دغې چانس څخه میکسیمم استفاده وکړي. ګربز د افغانستان بهترینه لوبغاړی دی، ډېر ښه ټیلنټ دی د افغانستان لپاره، هر قسم فارمټ کې د افغانستان لپاره ښه ثابتېدی شي، خو خپل استعداد سره هېڅکله هغه چې کوم څه پکار دي چې هغه د خپل استعداد سره هغه انصاف وکړي، هغه انصاف یې بدبختانه چې نه دی کړی. هغه سیالیو کې یوازې 3 لوبو کې ولوبېده، په 3 واړو لوبو کې ولوبېد ګربز، یوازې 28 منډې جوړې کړې. نو دا هم باید د رنز اخیستلو کې، رنز ترلاسه کولو کې راشي، ځکه د سریلانکا پر وړاندې سیالۍ موږ ته ډېرې زیاتې مهمې دي. نو که زمونږ دغه ټیم ته وګوري، بهترینه لوبغاړي موږ لرو. د شاهد کمال لوبېدل او اخیستل ښه خبره ده، خو په کراره باید ځای نبي ساحل شاهد کمال ته پرېږدي. ځینو لوبغاړو او ځینو مینهوالو د بهیر محبوب په اړه باندې خبرې کړې وي. داسې حال کې چې ته د تیر 1.5 کال 2 کال راهیسې په شاهد کمال باندې انویسټمنټ کوي په ون ډے کرکټ کې، نو هغه ډیزرونګ دی، حقداره دی، نه بهیر شاه محبوب. صحیح ده، بهیر شاه محبوب ښه ډومestic کرکټ کړی دی، خو هغه په فرست کلاس دی. ټیسټ کرکټ کې باید هغه خپل ځای ترلاسه کړي او ټیسټ کرکټ کې ولوبېږي. خو ون ډے کرکټ کې د شاهد کمال حق دی او زه به په دې خوشحاله شوی هم وی چې نبي ساحل په ځای باندې مونږ شاهد کمال ته په دغه 18 کسیزه سکواډ کې ځای ورکړی وی، په 14 کسیزه سکواډ کې مو ځای ورکړی وی. ځکه چې کله ته لوبغاړي باندې غواړي انویسټمنټ وکړي، کار وکړي، مونږ ورلډ کپ دپاره ډېر کم وخت پاتې دی او که نبي شتون ولري نو په هیڅ صورت کې د ابراهیم ځدران، رحمت شاه، نجیب ځدران، ریاض حسن او د
ګوربس پښتون کې هیڅ چانس نه 100% کې دا دی بیخي نفي کوم چې شاید کمال چانس نشي ترلاسه کولی نو چې کله چانس نشي ترلاسه کولی نو دې نه معلومیږي چې موږ یوازې خوشحالول کو نو سکواډ بهترینه سکواډ دی 18 لوبغاړي دي انشاءالله چې کارکردګي به هم ښه وي او په دې هیله چې 11 چې کوم لوبغاړي انتخابیږي هغه د دغه 18 سکواډ نه په میرټ باندې اوسنی کارکردګي باندې پرفارمنس باندې او حالاتو ته په کتو باندې دغه 11 لوبغاړي موږ انتخاب کړو زه په دې باور یم چې سریلانکا ته موږ ټف ټام ورکولی شو که کلین سویپ موږ ونه کړو نو کم تر کمه د دې چانس موږ شتلی چې 2-1 له سریلانکا څخه دغه سیریز وګټو د الله په امان